د عامه پوهاوي په جوړه شوې دغه غونډه کې د سیام انټرنیشنل شرکت رئیس وویل که چیرې بزګران کورنیو تولیداتو په کارونه کې له موږ سره یو ځای نشي نو د هیواد آبادۍ لپاره به مو ټولې هڅې بې پایلې شي. ما به خاطر پیشرفت به خاطر بیشتر آوردن منفعت سرمایه به کشور ما باید اصلاحات از خود شروع بکنیم، اما ما هر قدر تلاش کنیم تا زمانی که دهاقین محترم ما امرای ما یک مش نشوند، امرای ما لبیک نگویند، امرای ما با بوجی‌های پلاستیکی نگویند، تلاش‌های ما بی نتیجه خواهد بود. افغانستان کې چې 80 سلنه خلک په کرنه بوخت دي، د بلخ ولایت د صنعت او معدن رئیس وایي په تیرو 40 کلونو کې د کرنې برخې ته هیڅ پام نه دی شوی. نوموړي وویل دا غوره فرصت دی چې حکومت د کرنې برخې ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د یو هیواد پرمختګ تر ډیره پر کرنه ولاړ دی. 80% خلک په زراعت باندې مصروف دي، ولې متاسفانه په دې 40 یا 45 کاله کې په افغانستان کې زراعت ته هیڅ توجه ونه شوله. دا اوس هم باید د زراعت په برخه کې لویه توجه وشي. په یو ملک کې چې صنعت نه وي، زراعت نه وي، هغه ملک په مثال د مړي دی، وایي جنازه یې وکړه او دفن یې کړه. د کرنې وزارت د نباتاتو د ساتنې رئیس وویل بزګران باید له صنعتکارانو سره یو موټی شي او پلاستیکي بوجیو پر ځای دي په هیواد کې تولید شوي بوجي وکاروي. نوموړي وویل د هیواد په ټولو بندرونو کې معیاري سیستمونه فعال کړي ترڅو بهر ته له کومې ستونزې پرته معیاري کرنیز حاصلات ولیږي. ټول بزګران ورونه باید د خپلو صنعتکارانو ورونو سره دغه خبره ومني ترڅو په جمعواري کې خپل محصولات د نخي ټوکرانو څخه دغه کړي او موږ هم ستاسو په خدمت کې یو. که چیرې ستاسو پنبه په خارج کې فومیګیشن ته ضرورت لري یا ضد عفوني ته، د افغانستان په ټولو بندرونو کې الحمدلله اوس دغه سیستم عیار دی. خارجي ملکونه که ستاسو څخه سرټیفیکیټونه وغواړي، هغه که د امراضو سرټیفیکیټ وي، هغه که د دغه ضد عفوني سرټیفیکیټ چې دا ټول اوس عرضه کېږي ستاسو په خدمت کې دي. په همدې حال کې یو شمېر بزګرانو او ځینې استازو هم د کورنیو تولیداتو د استعمال هرکلی وکړ. دوی ژمنه وکړه چې له دې وروسته به په هیواد کې تولید شوي کورني تولیدات وکاروي او د کرنې وزارت څخه یې وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو ته د ارزښت ورکولو په موخه یو لارښود دوی ته ولیږي. دا ښه کار ده چې زموږ شی جګ بیه منې بیې ته ورسیږي. موږ په دې خوشحاله کېږو، موږ دې ته خوشحاله یو چې هر څه زموږ شی جګه بیه من لاړ شي، موږ خوشحاله کېږو چې دغه په جګه بیه لاړ شي. در قسمت جلوگیری از آلودگی پلاستیک، تولید پخته خالص و با کیفیت این اداره خود را موظف می‌داند و برایتان وعده می‌سپارد با هماهنگی صنعتکاران و فابریکه‌داران محترم پنبه در سراسر ولایت طبق راهنمود ارسالی مقام محترم وزارت دهاقین را راهنمایی و آموزش دهند. د تاري بوریو د استعمال خبره په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تاري بوریو یوې کارخونې پر فعالیت پیل وکړ.